یو ورځ بیبي عائشه صدیقه د مقبره د خوانه را روانه وه. نو چا ورته وویل یا ام المؤمنین من این اقبلت، د کوم ځای نه راغلې؟ قالت من قبر اخي عبد الرحمن ابن ابي بکر، زما ورور عبد الرحمن ابن ابي بکر وفات شوی و، د هغې ځای نه راغلم او هغه ورور مې دفن شوی دی. هغه وخت کې زه موجوده نه وم، نو قبر ته ورغلم. دا راوی وی فقلت لها، ما ورته وویل الیس کان نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن زیارت القبور، رسول الله مبارک ولی بیبیانې د قبرونو د تلو نه منع کړي نه دي؟ اخو منع کړي چې بیبیانې به نه ځي. قالت بیبی عائشه ورته فرمایي کان نهى ثم امر بزیارتها، اول کې منع کړي و خو به اجازت ورکړه چې تللی شي. دا د احنافو د بیبي عائشې دا قول دلیل ګرځي چې کوم احادیث په منع کې دي نو نارینه او زنانه دواړو ته شوي دي، خو په آخره کې مبارک بیا قانون اسانه کړ، دواړو ته اجازت ورکړي. نو چې نارینه ته اجازت دي نو زنانه ته اجازت شي. خو په دې مسله به ځان پوهوي چې دا ګورې د خپل مرده قبر ته روان وي، هغه جزیه زه چېړم، او یا نفسي یو قبر ته تلل په اعتبار د ذات سره دا کار څنګه کار دی. اوس که خارجي علتونه متوجه شي لکه فساد، عیاشي، فحلل د مسخرو دپاره، هغې د جواز دپاره نه څه لاره شته او نه یې کوم ملا جایزولی شي. لکه مسجد ته راتلل د بیبیانو په ټولو مذهبونو کې اتفاقي دي چې دا به تلی شي جومات ته او جمع کولی شي. حتی کې د مانځه او د روژې دومره فرق دی. که بیبي چېرته د خاوند بې اجازې نفلي روژه ونیوه دا ګناهګاره ده، د اجر نشته. هسې نه چې د ورځې د خاوند ضرورت پیدا شي او دې ځان نه شیخه جوړه کړي. او د مانځه متعلق ورته څه فرمایي؟ لا تمنعوا اماء الله مساجد الله. اے صحابه کرامو، نارینه د امت زما بیبیانې چې د الله تعالی کورونو جماعتونو ته روانېږي او تاسو به یې نه منع کوئ چې نه به ځئ، پرېږده چې ځي. ګوره داسې حدیث هم موجود دی چې بیبیانې به جماعت نه منع کوئ، اجازت به ورکوئ چې دوی لاړې شي. سره د دې چې دا زمانه د فساد ده، جمع سنت مؤکد ده په نارینه په زنانه. علما وایي چې دې وخت کې تلل د فساد د وجې نه مکروه ګرځېده. دا زه بنیادي خبره کومه چې بنیاد نه مذهبونه دي کې څه وایي چې نارینه تلل څنګه دي، زنانه تلل څنګه دي. نو زمونږ مذهب اکثر علما وایي چې زنانو ته مباحت شته، عین رواوالی شته، خو چې فتنه نه وي، خپل مرده قبر وي، په ستر و پرده باندې لاړ شي. او کنه فتنه جوړېدله که نن چې په اکثرو زیارتونو کې تاسې ګورئ، که پنجاب کې دي که دلته دي، چې هغلته زنانه په څه شکل را روانې. لا تتخذوها عیدا، مبارک فرمایي زما قبر عید مه ګرځوئ. چې بعضې علما په یو تاویل سره عید کې میلې وي او خوشحالۍ وي. تاسو د میلو مرکز زما قبر جوړ نه کوئ. او نن سبا قبرونه د میلو اډې جوړې شوي، او په پنجاب کې خو باقاعده په پوسټر کې ورسره لیکي عرس و میله. که تاسو کتلي غټ پوسټري عرس و میله، دا یې ورسره باقاعده پوسټر کې لیکلي چې یوازې عرس نه دی، میله هم ورکېده، راځئ ورته. د دې د رواوالي دپاره سلار نشته دی. دغه شکل مساجد چې دغه خلکو جوړ کړي دي، په دغه شکل میلې چې دوی جوړې کړي دي، په دغه شکل ډیوې چې دوی پې بلئ. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په دغه شان تصویران چې د بعضې شیګانو په قبرونو کې تصویران د زمرو وغیره جوړ وي. نو بیبي ام سلمه حبشو ته تللې وه، نو عیسویانو به کلیسې کتلې وي او په هغې کې تصویرانو داسې. نو مبارک قصه کوي چې داسې هلته مې داسې خلک نصرانیانو کې ولیدل. نو مبارک ورته فرمایي چې دوی سړی لا قبره مسجدا، په قبر به جماعت ورته جوړ کړ او په هغې کې به دا تصویران او ډیکوریشن دا کارونه وکړل. اولئک شرار الخلق عند الله، او دا په مخ د ځمکه د الله په مخلوق کې بد خلق دغه. نو دا مسله چې کومه زه بیانوم بنیادي خپل مرده قبر ته زنانه لاړه شي. دا خواص او قبرونه مې مخکې بیان کې مستثنا کړي دي.
د نبی علیه الصلاۃ والسلام روضې ته نارینه او زنانه تللی شي، هلته فساد نشته دی، اوس هم روانې دي او د عرب او عجم علما په دې متفق دي او د هغه د تابعینو د زمن او د صحابو د زمن نه دا معمول شروع دی، خلک روان دي چې منع نه ده کړې. خو چې کوم ځای کې خوف او فساد وي هلته زنانه بیا نشي تللی. لکه د علم مدرسه، نو د علم مدرسه او علم زده کول په زنانه خو لازم دي، باید وکړي، خو چونکې فساد زمانه د علماء مکروه نه وي. تبلیغ وغیرہ، د وعظ و نصیحت مجالس، میلادونه جوړیږي، زنانه ورته راغواړي، دا خوف او فتنه ده، دې زمانه کې جایز نه دي. دا ټول په یو حکم کې د فساد د زمانه او د حل د زمانه د وجه. بل هغه علما لکه احناف چې وایي چې زنانه نفس قبر ته تللی شي د خپل خپلوان. د حاکم یو روایت دی، بیبي فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها چې وا كانت تزور قبر عمها حمزه كل جمعه فتصلي وتبكي عنده. بیبي فاطمه الزهرا به د خپل تر حمزه صاحب قبر ته هر د جمعې په ورځ باندې تله، فتصلي التبه منځ کو، وتبكي عنده التبه جړل. نو دا زنانه ده او د خپل تر رئیس الشهدا حضرت حمزه مزار ته تللی ده، صحابیه ده. دینم استدلال کې احناف چې نفس الامر کې اباحت لري او مباح او جایز دي چې زنانه د خپل مرده قبر ته لاړ شي. دارنګي د مسلم شریف حدیث دی او نسائی کې هم مذکور دی. بی بی عائشہ د نبی علیہ السلام نے فرمائی کیف اقول لهم یا رسول الله، زچ مقبره ته لاړ شم نو زاغي ته څنګه دعا وکوم، الفاظ به سوي. نو مبارک پزید دی چې ورته وای ته بنزي، ورته فرمای قولی السلام علی اهل الديار من المؤمنین والمسلمین، زما سلام دی په اهل د هغه دوورو باندې چې هغه کور د مسلمانانو د مؤمنینو دی. الفاظ ورخای دی چې دی لازم سبا وایم کچر ته حرام او ناجایز وین ورته به ویل چې مزه تبه مقبره ته سره زینا، بلکې د الفاظو طریقې ورخو دا ورته. دا داغه علماء او بعض الموالک، بعض الشوافع او احناف اکثر چې زنانه مقبره ته تلو اجازه ورکړي، دای ادله شو. اوس راځو هغه روایاتو ته چې کوم امام احمد رحمت الله علیه ورته حرام ویلي، هغه هم لږ د زړه په غوږونو واورئ. لو سپیکر په ذریعه یا د ریکارډ په ذریعه چې زنانه आवाज اوري دې مواوري، دا خو یو تعویل دی چې علماء وایي چې دغه منسوخ شوی دی او دای ناسخ، لیکن احادیث په وعید کې ډېر زیات راغلي، په منع کې ډېر روایت راغلي. نو یو مسله چې دومره مشتبه او شکی شو، نو څه ضرورت دی چې زنانه به مقبره ته ځي؟ امام احمد رحمه الله په مسند کې او امام ابو داود په سنن کې او امام نسائی په سنن کې دا حدیث ذکر کړی. دا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت دے، فرمائی قبرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما، یو ورځ موږ د رسول الله مبارک سره قبر تیار ک. فلما فرغنا، چې موږ فارغ شو د قبرنا او مردمو په قبر دفن ک، نو انصرف رسول الله صلی الله علیه وسلم وانصرفنا معه، نو مبارک د دفن نه بعد را روان شو، نو موږ مو سره را روان شو. فلما حازینا به وتوسط الطريق اذا نحن بامرأة مقبله، چې موږ د لارې مینځ ته رالو، راورسېدو، ګورو چې یوه زنانه را روانه ده د لرې نه. فلما دنت اذا هي فاطمه، چې را نږدې شوه هغه بیبي فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها. فقال لها رسول الله صلی الله علیه وسلم ما اخرجك یا فاطمه من بیتك، ما اخرجك یا فاطمه من بیتك، د خپل کور نه څه شی راایستلی
ولی د کور نه راوتی. قالت یا رسول الله رحمت على اهل هذا الميت ميتهم، مړی د کور والا په دې مړی باندې مې رحم راغی او د غمرازۍ د پاره دوی کرته جو. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعلك بلغت الكدا، چې ته ورته کور ته غمرازۍ ته ورغلی نو خایږي چې ته به ورسره مقبرې ته هم تلې. کدا مقبرې ته وایي، مقابر. بی بی فاطمه ته فرمایي معاذ الله، الله په ذات پناه نیسم، مقبرې ته به ولې ځم. وقد سمعتك تذكر فيها ما تذكر، ما تا نه هغه ردود او وعیدات اوریدلې دي چې د زنانه د قبر مسله کې تاسو فرمایلي دي، د هغې د پاسه به زه قبر ته ځم. مبارک ورته فرمایي لو بلغت معهم الکدا ما رأیت الجنه، که ته اوس مقبرې ته تلې وې نو جنت به دې په سترګو نه وې کتلی. دا د امام احمد رحمت الله علیه دلیل دی چې وایي حرام دی. دغه دلیل هغه یو تاویل دی چې دا هغې زمانې سره لګي چې مبارک نارینه او زنانه منع کړي وو چې بې اجازت ورکړی نو دواړو ته یې ورکړی دی. هغې جواب دا کوي چې دا حدیث منسوخ دی. خو زه وایم چې دومره لانجه په یو مسله کې وي نو څه ضرورت دی؟ ضرورت څه شی دی چې زنانه مقبرې ته ځي؟ چې خپل لور بی بی ته رحمت للعالمین داسې فرمایي لو بلغت معهم الکدا، که ته ورسره مقبرې ته تللی وې ما رأیت الجنه، نو جنت به دې په سترګو نه ویلی دی. دویم روایت ابن ماجه راخلي په سنن کې او امام بهقي راخلي په سنن کبرا کې، د حضرت علی کرم الله وجهه روایت دی. قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا نسوة جلوس، مبارک روت او بیبیان ناستی وی. فقال ما يجلسكن، ای بیبیانو سشی را جمع کړی ای دلته ولې ناستی ای؟ قلنا ننتظر الجنازه، دا مړی شوی دی نو جنازې ته انتظار کوو چې مونږ هم دا ثواب حاصل کړو. جنازه وکړو، مقبرې ته لاړې شو. مبارک ورته فرمایي هل تغسلنا، تاسو مړي ته غسل ورکولی شئ؟ قلنا لا، وینا مو خو غسل نشو ورکولی. قال هل تدلینا فی من یدلی، دا مړی چې کم نارینه کوزوي نو تاسو هم دومره تکړه یې بې کوزولی شئ لحد ته؟ قلنا لا، وینا مو خو مړی نشو کوزولی. رجعنا، واپس لاړې شئ، په دغه تلو کې مقبرې ته تاسې ګناهګار یئ، یوه زره اجر مو نشته دی. معذورات ګناهګار یئ غیر ماجورات، تاسو ته اجر په دې نه میلاوي. نو دې نه هم پته لګي چې زنانه مقبرې ته ځي نو اجر نشته، نو بیا څه دپاره ځي؟ څه فواید دي په دې کې؟ دریم روایت امام بخاری، امام مسلم، امام احمد ابن جریر، ابو یعلا او تبرانی ټولو راخسته. هغه حدیث د ام عطیه دی. قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة جمع نساء الأنصار في بيت وفيه ونهانا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. ام عطیه فرمایي چې نبی علیه الصلاة والسلام یو کور کې مونږ را جمع کړو او مونږ تل تواضع او نصیحتونه کول، نو په هغې کې مونږه منع کړو عن اتباع الجنائز، د جنازو د تلو نه. مونږ ته وي تاسو به مقبرې او جنازې ته نه ځئ. ولم يعزم علينا، او دا خبره یې کلکه نه کړه په مونږ باندې. نو دا د هغه علماو دلیل شو چې هغې ورته حرام نه وایي خو مکروه تنزیه یې ګڼي. ځکه بیبي وایي چې لم يعزم علينا، واجب او لازم یې نه کړه را باندې. سلورم روایت د عبدالله ابن مسعود دی رضی الله تعالی عنہ. هغه زنانه ولیدي په یو جنازه کې او مقبره کې. نو عبدالله ابن مسعود ورته فرمایي والله لا ارجع ان لم ترجعنا وحسبهن بالحجاره، قسم بالله زه به هغې پورې واپس نشم چې تاسو مې واپس کړي نه او تاسو واپس شوي نه.
او کانی راواخستل حسبهن بالحجاره او زنانه په کانو باندې وشته حتی کې چې د مقبرې نه فرق. ابن الحاج په المدخل کې دا روایت ذکر کړی. دا سلور روایت دا علماء شو چې دې تلو ته حرام ویلي نه چوڑ او روایات دا دلائل د ثبوت والا او دلائل د نفع والا تاسو واوریدل خو خلاصه هم دغه راوځي چې تاسو څه کار نه دی چې زنانه د مقبرې ته لاړ شي به سره د دومره خوف او د خطر او د فتنو او هغه ته د میلو د فحاشۍ د اړو د جوړېدو چې دا ښکارا پسترګو مونږ ګورو چې جوړي حتی کې د بنگلو والا او د مینېرۍ والا او دکانونو دا پکې جوړ دي. نو زنانه هم مزغه بیماری او تکلیف او مصیبت مسلې لاړ شي او پل کورنۍ ور سره یې سو هم کاغذ دعا په خاطر لاړ شي ته دعا وکړي. خدا عام چې کوم زنانه مقبرو ته روانې دي دا د سره قبر تخکاره کېږي نه دا غلطه د قبر په خوا کې مینه بازار جوړ دی دا غي پس روانې نو چې بیا دغه قبر ته ورتلو ته وته جایز وای نو به مینه بازار ورتلو تم پرې داغه تم به جایز ویل پکار دی. خدا عیاشي او د فحاشي دروازې کولاويږي. نو دې زمانہ کې علما او طالبانو ته ندي مناسبه چې دا خپل عوامو ته د بیبيانو مبارک د فتوی ورکی چې تاسو زیارتونو ته ځئ او داګه نه ښکار دی تاسو راش دا اجازت نه بلکې د دې په خلاف که مدرسو تنظیم چې باید پرې نه خودلې شي که تبلیغ کې زی باید پرې نه خودلې شي که د علم واعظ او نصيحت مجالس ته که د میلادونو پروګرامونو ته زنانه زی باید پرې نه خودلې شي دې ټولو کې د فحاشۍ دروازې کولاويږي او کولاو دی لګیا دي په دغه شکلونو باندې زنانه د کور نه وځي. د ترجمو چې کم په پارکونو کې انتظامونه کېږي دغه نبی بیان منع کوي دغه جایز نه دي. دا د دین په جامه کې لګیا دي فحاشي خوريږي او عیاشي خوريږي او دغه شان د زیارتونو ته چې زیاده هغې نه منع کوي د وجه د خارجي فساد د وجه نه او د عیاشۍ د وجه نه او د زمانه د اهل د خرابۍ د وجنه علما دی وخت متفق دي چې باید لاړ نشي. وما علی الا البلاغ واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين